درنو دوستانو زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زما دینی خپرونې او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر وخت. ابن کثیر مولوی صاحب فرمایي خائن پیژنئ. خائن دې ته وایي چې څوک وچاته ډوډۍ وکړي. ډوډۍ چې وکړه بیا عام طور زموږ خو پښتانه خلک نو غیرتمن هم ډېر دي نو بیا یې بوځي کور ته. عام طور دا زموږ د بازار خلک کورونه کې نه دي بیټک ویټک نه وي پکې بیا یې خپلې کمرې لره بوځي چې بوځي بس دغه میلمه میزبان ولاړی چای راوړي شربت راوړي بل 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 نو دی څوک نسته په منډه ولاړ شو په دا کړکۍ کې ګوري شاوخوا یې دروازې پرده کې چې غږ یې واورېدي دا میزبان په منډه راسي بېرته اصل خائن عبدالله ابن عباس رضی الله عنه ابن کثیر مولوی صاحب روایت دا نقل کړی دی دې ته خائن ویل کېږي او دا زده کړئ دا خبره خدای ته خو بیا مخلص هم ډېر یاست تا چې میلمه راوستې 100 روپۍ زیاتې خرڅې کړه ورسه بویځه په هوټل کې ډوډۍ ورباندې وخوره نه دا چې تا راوستې په خپله کمره کې کښېنولې پښتانه خلک یو عزیزانو کور والا خور لور د هغې کپړې هم زړېږي د هغې چادر هم زړېږي هغه بیا چې غسلخانې لره ولاړ شي دا بده خبره نه ده دا بده خبره نه ده ډېره بده خبره دا مه کوئ مه کوئ مه کوئ دا زه موټه موټه تورې درته وایم دا مه کوئ 100 روپۍ زیاتې خرڅ کړه په پورې واخله خو دا شی کوه مه خپل کور ته حضرت انس فرمایي رضی الله عنه چې زه کله ځوان شوم پیغمبر اسلام بیا ما ته وویل چې ته د کوره څه بیا ته دننه مه راځه د باندې غږ کوه دی وایي چې دا ورځ په ما څومره غمګینه تېره شوې ده در دې نو بیا زیاته ما غمګینه ورځ لیدلې نه ده چې زه د الله د رسول د کوره بند شوم صحیح او دلته ما تا په کور باندې دا زما کلاس فیلو دی دا ماودی کشنۍ سره لوی شوي ماودی په یوه ګلۍ کې بیخي 10 کاله سره تېر کړي دي قطعا نسته عزیزان صحابه کرام به رالو د الله د رسول کور لره د الله د رسول کور لره آل به ور واستوي چې یا رسول الله اجازه ده د الله رسول به بیا وویل چې و یا یو سړی رالی پیغمبر اسلام په کور کې ناست دی د خپل ژمنځو سره د خپل زلفې مبارکې یې سموي یو سړی رالی د دروازې په چول کې وکتل بیا ول اجازه شته د الله رسول پسې راولاړ د ژمنځ ورسره وویل چې سترګې هم درسه ایستلې وې سترګې تا زه ولیدلم زما کور دې ولید اوس وایي اجازه شته اوس وایي اجازه شته صحیح په موږ کې دا خبرې څو نشته په موږ کې دا خبرې تر کومه حده نشته او ځکه مې خانه خرابه ده ځکه تر ټولو زیات کمنټونه ما مخکې درته وویل فیسبوک نه لرم الحمدلله خو د چا چې 10 منټه اخلم بیا خپل شی پکې ګورم تر ټولو زیات کمنټونه پر دې دي زه د پسند واده کوم ما ته لاره راوښیي ما ته وظیفه راوښیي بس ما لاره دا ده د مشرانو د باباو د ادې سره مشوره وکړه او دا په ګارنټي درته وایم په سل کې 95% چې دی دغه د پسند شادیان دا ناکامه شوي 95% مخصنم چا سره مجلس شروع ول هغه نجلۍ چې هغه ولاړه پلار کړه بیا پلار ورته وویل چې خیر هغه وویل په دا 6 میاشتې زما سړی مال راغلی نه په 6 میاشتې موبایل کې تصویر راښکاره کړي دا تا ډېره ښایسته ده دا تر تا ډېره ښه ده دا مې خوښه ده شاپینګ سینټر والا په ټول عمر کور والا په تعویضو ګزاره ده او د بل چا سره بغیر تعویضو ګزاره ده دا به منئ دا خبرې ځکه تا ته خپله کور والا خوند نه کوي هغې لاسونه په پیازو دي په سلاته دي په وړو دي ای نور سره دی د بازار والا ته چې دا ته وګورې څه کیسه ده یاره د بل چا ښایسته سپین سرې ته مور کوې یا ستا خیرن نه ستا بدرنګې ستا توره په رنګ توره مور دا د بل پر سپینو مند ورکوې یا نو بیا دا خپله خړه پړه کور والا ولي د بل پر دا 2 نمبر ښځو باندې ورکوې د عقل خبرې درته کوم د عقل دا سیسټم دا لاره پرېږده. درنو دوستانو زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زما دینی خپرونې او نور اړین دینی مسایل تاسو ته پر